نن د برازیل د بشردوستانه ویزو په اړه یو زیری زه تاسو سره شریکوم. هر هغه چا چې انټرویوګانې میس شوي دي، هر هغه چا چې اپلایګانې کړي وي هغوی په پینډینګ کې دي. اپلایګانې کړې وي خو تر اوسه ورته ځواب نه ده راغلی، او هر هغه څوک چې ویزې دپاره منتظره ده، هم د برازیل سفارت کم چې په ایران کې ده او هم د برازیل سفارت کم چې په اسلام آباد کې ده. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو دغه زیری زه تاسو سره شریک کړم چې دا څه شی ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې اخره کې چې برازیل کوم تصمیم ونیو چې مخکې په ترکیه کې هم ویزې ورکولې، په ماسکو کې هم ورکولې، په قطر کې، په نورو هیوادونو کې هم، بیا اخر کې دوی مختصره کړه یوازې په ایران او په پاکستان کې دغه پروسه دوی مخې ته وړله. نو هر هغه چا چې اوس لومړی دې ته راځم چې هر هغه چا چې انټرویوګانې مس شوي دي، نو دغه زیری دا ده چې نو هر هغه چا چې انټرویوګانې مس شوي دي نو په برازیل سفارت کم چې په ایران کې ده، نو دغه خلکو دپاره بیرته انټرویو اخیستل بیرته شروع شوې ده. دغه پروسه بیرته ایران نه بیرته شروع شوې ده. نو هر هغه چا چې انټرویوګانې مس شوي دي نو هغوی د مراجعه وکړي د برازیل سفارت کم چې په ایران کې ده، نو هلته دې ورشي. او هر هغه څوک چې په پینډینګ کې ده نو دغه خلکو دپاره اوس ویل شوي دي چې هر وخت چې دغه مس انټرویوګانې خلاص شول بیا هغو نه وروسته بیا د څوک چې په پینډینګ کې ده بیا د دوی پروسه شروع کیږي. نو دغه پروسه دغه منځ کې څو ورځې ځنډېدلې وه، نو دغه پروسه اوس بیرته شروع شوې ده. نو ښه خبره پکې دا ده چې دغه پروسه بیرته شروع شوه. نو څوک چې په پینډینګ کې ده او لومړی به چې دا چا انټرویوګانې مس شوي دي هغو نه به انټرویو اخیستل کیږي، بیا هغې نه وروسته کوم څوک چې په پینډینګ کې ده نو د دوی پروسه به بیا شروع کیږي. بیا هغو نه وروسته چې ډېر خلکو اپلایګانې کړي دي خو تر اوسه پورې هیڅ ډول ځواب ورته نه ده راغلی، نو دغه پروسه دوی سټیپ بای سټیپ دغسې مخې ته وړي. ډېر زیات دغه چانسونه هم شته دي چې بیرته دغه اپلایګانې بیرته شروع شي. چې دغه پروسه کله خلاصه شوه نو دغه د اپلای پروسه بیرته د سره شروع شي، هم د پاکستان نه او هم د ایران نه. کوم چا چې انټرویوګانې مس شوي دي دا خلک د سفارت ته ورځي، نور خلک دلته هجوم نه جوړوي، ځکه چې خدا نخواسته داسې نه شي دغه پروسه بیرته وځنډول شي، ځکه چې افغانان هلته همیشه هر وخت ځي، هلته سفارت مخې ته ودرېږي بې ځایه. نو هر هغه څوک چې فرض مثال دغه پروسه چې داسې سټیپ بای سټیپ مخې ته ځي دوی به ټولو خلکو سره څوک چې په پینډینګ کې دا چاته چې ځواب نه ده ورکړل شوی دوی سره په ایمیل کې دوی خپله ورسره رابطه نیسي. نو چې کله دغه مس انټرویوګانې پروسه خلاصه شو بیا هغې نه وروسته هغو ته به ایمیل کیږي، بیا هغې نه چې هر چا ته خبر ورکړل شو همغه کس به ځي سفارت مخې ته، نو هلته خپله پروسه به مخې ته وړي. نو اضافي خلک دې هلته هجوم نه جوړوي، ځکه چې دغه پروسه خدا نخواسته بیرته ځنډنی نه شي او بیرته څه مشکلات پیدا نه شي. نو دې نه وروسته چې کومه پروسه روانیږي څه به کیږي نور آینده نورو اپډیټ او نورو معلوماتو لپاره نو انشاءالله همدغه چینل تاسې تعقیب کړئ او دغه ټیک ټاک زما د فیسبوک پیج دغه ټول تعقیب کړئ. انشاءالله چې هره نوې خبره وه هر اپډیټ چې د برازیل ویزو په اړه به انشاءالله زه تاسو سره شریکوم. او بله خبره دا ده چې که څوک دغه هیومینیټیرین ویزې په بخش کې چا اپلای نه وي کړی یا څوک بیخي دې نه نور بیخي زړه والي نو تاسو ته یو بل اپشن هم شته، تاسې کولی شئ د برازیل ویزې ته اپلای وکړئ، نو هیڅ مشکل نشته ده. نو که څوک غواړي چې په دعوتنامو باندې برازیل ته راشي نو د دې په اړه مکمل ما تفصیلي ویډیو هم جوړه کړې ده چې ویډیو په زما په یوټیوب چینل کې موجوده ده، چې یوټیوب چینل زما همدلته پاس د هغه کې لینک شته ده ټیک ټاک د پاسه، تاسې کولی شئ یوټیوب چینل ته تاسې ورشئ. دا چې برازیل ویزه تاسې سره رقم اخلئ، دا چې دعوتنامه باندې تاسې د برازیل ویزه سره رقم اخلئ، کوم دعوتنامه کار ورکوي د برازیل، نو مکمل تفصیلي معلومات په زما یوټیوب چینل کې موجود ده، نو تاسې کولی شئ د هغې څخه استفاده وکړئ. مننه.